بسم الله الرحمن الرحیم. محترم مسلمانانو، د الله تعالی خپل بنده سره ډیر زیات هغه مهرباني ده او رحم دی په خپل بنده باندې. حدیث مبارک کې راغلی دی چې د الله تعالی د رحم سلی سیری یو کم سلی ځان سره ساتلی دی، یوې دنیا ته رالیږلې ده او د هغه یوې برکت دار چې ځناور هم په خپل بچي باندې خپنک دي. نو یو واقعه ذکر کوو، هغه دا ده چې الله تعالی د خپل بنده د بخښنې دپاره بانې لټوي. امام ابو داود رحمت الله علیه زموږ د احادیث لوی محدث پاتې شوی دی. ابو داود شریف د ده کتاب د 2 جلده په دور حدیث کې پړاویږي. د ده په یو عمل باندې الله تعالی د مغفرت اعلان کړی دی او هغه دا د سمندر په غاړه باندې ولاړ دی. یو کس کشتۍ کې روان دی، هغه اتروش کې وکړو. نو دا د مسلمان حق هم دی چې جواب ورکړي، خو چې کله هغه الحمدلله وي، هغه الحمدلله ویل، خو داسې لږ لرې تلو، کشتۍ روانه وه، د ورپسې په پیسو باندې کشتۍ وکړه او منډه منډه هلته کې ورته ورسېدو او چې خواته ورسېدو جواب یې ورته ورکو. الله تعالی ته دا عمل دومره خوښ شو چې د زما د پیغمبر د یو سنت باندې داسې عمل وکړو چې دومره ورپسې هغه تړپ او منډې وواله. په اکه عمل باندې الله تعالی دله د مغفرت اعلان وکړو.